تېره اونۍ هلمند کې د 5 ټرافیکي پیښو له امله 4 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تېره اونۍ په ګرمسیر، ګرشک او ناوې ولسوالیو کې د 5 ټرافیکي پیښو له امله 1 تن وژل سوی او 3 نور ژوبل سوي دي. په خانشین ولسوالۍ کې 2 تنه د اوسپنې قاچاقونکي ونیول سول. تېره ورځ د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ د دشت په سیمه کې بهر ته د اوسپنې 2 تنه قاچاقونکي ونیول سول. د یادې ولسوالۍ ویاند وایي چې د دوی ځواکونو لخوا په اوسپنه او کباړ بار دواړه د سیپا موټرونه یې نیولي دي. د په خبره چې یادو کسانو غوښتل په غیر قانوني او قاچاقي ډول اوسپنه له هیواده بهر ولېږدوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول سول. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو له لوري د اوسپنې یو شمېر قاچاقونکي نیول سوي او د قانون منګولو ته سپارل سوي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان له خصوصي سکتور غوښتنه کړې ده چې د دې وزارت د ځانګړي کمیټې له لارې د سړي حواله کبله د لا ډیرو تلفاتو د مخنیوي په موخه له زیانمنو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی عظمت الله عمرزي تېره شپه بنګلادیش پریمیر لیګ کې د خپلې لوبډلې رنګپور رایډرز لپاره د 146 تیز سرعت په درلودلو سره توپ اچونه وکړه. عمرزي د لوبه کې په 4 اورونو کې یوازې 12 منډې وکړې، 3 ویکټې یې ترلاسه کړې او د لوبې غوره لوبغاړی سو. 22 کلن عظمت الله عمرزي په ښي لاس توپ اچونه او توپ وهنه کوي چې د افغانستان کرکټ 19 کلنو او ملي لوبډلو کې د لوبېدو ترڅنګ په ځینو نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې هم د لوبېدو تجربه لري. یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د هوایي ځواک 2 جنګي الوتکې سوز 13 او میشاز 2000 نن شنبه په مادیا پارادیش ایالت کې نسکوري سوي دي. د دې رسنیو د راپور له مخې دغه جنګي الوتکې د تمرین په موخه هوا ته پورته سوي وي او تر اوسه د یو پیلوټ د مړینې خبر تایید سوی دی.